زرګرۍ مارکیټ څخه درته نن خپرونه لرو. په دې هکله به نن د زرګرانو همدارنګه د هټیوالو سره غږیږو چې د سرو زرو قیمتونه په اوس وخت کې په څه ډول دي او څه وجه علت کېدلی شي چې سره زر یا قیمته کېږي او یا ارزانه کېږي. په همدغه مواردو د هټیوالو همدارنګه دغه مارکیټ له زرګرانو سره خبرې لرو. تاسې موږ سره مالتیا وکړئ او زموږ دا خپرونه موږ سره تر پایه وګورئ. زرګرۍ د سویو چې بس د پلان نیکنه را پاتې ده او تقریبا مخکې په ناصرباغ کې دکان نو پاکستان کې بیا بورډ کې شو د بورډ نه دا کېږي او نه هلس کال به کېږي چې دې دکان اوسېږي. ښایسته ګل، ښایسته افغانستان او ښایسته جلال آباد. الحمدلله. په ځان باور، وړتیا او استعداد هغه څه دي چې د تاسې څخه هېڅوک هم نشي اخیستلی او ډېر خلک چې ده له دغه شي څخه بې برخې دي. دلته څوک چې دغه دکان کې ناست دی دا له عمره خام او کوچنی ماشوم د همدغه ځای مسؤل دی او دلته د هغه د سرو زرو کار روزګار لري. خبرې ورسره کوو، مالتیا مو وکړئ. اوس وخت کې د سرو زرو هغه قیمتونه په څه ډول باندې دي؟ والله د سرو زرو قیمتونه خو نن سبا ورځو کې دغه نوي چې کوم دي دا ګرام 13 عیار عموما بازار کې چې کوم دي ډېر چلیږي. نو 13 کریټه چې دي 1000 او 200 300 500 لکه دغه کم وخت کې چې د دې د قیمتونه فرق کوي ټوله ماغه یو 13 عیار دي. نو دې کې بیا جنسونه دغه د کاریګرانو مزدوریانې فرق کوي، سنگاپوري او مدرسي او کویټي او د ډیزاین مطابق پیسې فرق کوي کنه. نو په د خاطر باندې یو توله بیا څو روپۍ راځي؟ یو توله تقریبا 12,200 تقریبا داسې ووایه چې 8500 روپۍ راځي. سلامونه، جوړ په خیر د برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو هرکله هله د ټول براته خیاس او د یو خوښ خوشاله او سوکاله ژوند څښتنان بیاس. یو ځل بیا د خبرونو په دوام زه قاضي محمد راشد تاسو لپاره په یوې بلې ځانګړې خبرونه کې حاضر یم. دا ځل راغلی و جلال آباد ښار زرګرۍ مارکیټ ته او د زرګرۍ مارکیټ څخه درته نن خبرونه لرو. په دې هکله به نن د زرګرانو همدارنګه د هټیوالو سره غږیږو چې د سرو زرو قیمتونه په اوس وخت کې په څه ډول دي او څه وجه علت کېدلی شي چې سره زر یا قیمته کېږي او یا ارزانه کېږي. په همدغه مواردو د هټیوالو همدارنګه دغه مارکیټ له زرګرانو سره خبرې لرو. تاسې موږ سره مالتیا وکړئ او زموږ دا خپرونه موږ سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو بیا هم هرکله هله د راته ښه به یاست. د یو کاکا دکان ته راننوتي او دا کاکا هم چې دی هغه زرګرۍ دکان لري. د سره خبرې کوو، لومړیو کې به ورسره ستړمشي وکړو، وروسته چې دی پوښتو خبرې ورسره کوو. حاجي صاحب ښه انشاءالله؟ صحت مبارک ښه دی؟ طبعه ښه ده؟ ژوند ښه دی؟ روزګار ښه دی انشاءالله؟ شکر الحمدلله. خیر وي، ډېره مننه. لیدونکو ته که هغه خپل معرفت وکړئ. نوم مبارک څه دی؟ نوم یې ګلاب دی، رودات ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دا رحمت الله مارکیټ دی ته اوسېږي. ډېر ښه، ډېره مننه. څومره وخت کېږي چې دغه زرګرۍ کار کې او دغه فیلډ کې لوبېږي؟ خو زرګرۍ د سویو چې بس د پلان نیکنه را پاتې ده او تقریبا مخکې په ناصرباغ کې دکان نو پاکستان کې بیا بورډ کې شو د بورډ نه
دا کېږي او نه هلس کاله به کېږي چې دې دکان اوسېږم. ښایسته ګل، ښایسته افغانستان او ښایسته جلال آباد. الحمدلله. ګرم جلال آباد. ډېر ګرمۍ سره څنګه یې؟ شکر دې بد تېرېږي ښه ده انشاءالله. ایر کنډیشن چې دکان کې چالانې بیا داسې څه خبره نه وي. بس نصیب قسمت زموږ نصیب نه وي. ها دا راته وایي هغلته پاکستان کې دماغ تېر کړی دی، هغلته دغه د زرګرۍ کارونه څنګه او دلته افغانستان کې دغه کارونه څنګه دي؟ یاره هلته چې موږ کوم اوسېدلو په 2018 کې موږ رالو که نه، نو هغه وخت موږ هلته چې کارونه ښه وو. دلته چې رالو هم کارونه ښه وو، خو اوس د طالبانو حکومت کې بس لږ کارونه مانده دي. پیسې خلکو سره کمې شوي دي. پیسې کمې شوې، بس الله مهربانه ده به م الله کړي. بېشکه ده به م الله کړي. خلک چې دی بازارونو ته چې راځي کوم ډول سره زر ډېر زیات خوښوي؟ بدلته همدغه 13 سکرټه عربي سره، نو دغه 13 سکرټه عربي سره دي او سنگاپوري دي، هغه متلس نو هغه برمنکی راځي او د دلته مطلب خلاصي جوړیږي. قیمتونه په څه ډول باندې دي؟ قیمتونه نن سبا د شوی چې 4,000 او 3,000 روپۍ دغه ټوله کله 3,000 شي کله 4,000 شي اوړي راوړي. دنه مخکې تقریبا د شوی چې 19,000 روپۍ پورې ختلی او اوس به در غورځېدلی دي. راوړېدلي دا سره زر چې قیمته کېږي ارزانه کېږي وجه ولې څه شی دی؟ بدنا عالمي منډۍ جګېږي لکه څنګه چې د ډالرو جګېږي او کته کېږي داسې دام جګېږي او کته کېږي. دا د سیزنه پورې دغه نه لري چې موږ د سیزن کې ګران یو دا نه ګران دا معلومات د نشته پته نشته دی بس کله قیمت او کله ارزانه. کمه کې چې یاد وکړل چې تقریبا 19,000 ته رسیدلی اوس چې دی به ته 3,000 او 4,000 ته رسیدلی دي. همدغه ښکار دی. همداسې خلک چې سره قیمت یې ډېر زیات اخلي که نه سره چې کله ارزانې خلک یې ډېر والله زیات چې بس اخلي. ضرورت دی نو چې د چا ضرورت بیا اخلي هغه ګرانې که ارزانې بیا هغه اخلي او نو هغه بیا دې ته نه ګوري چې دا ګران دي که دا ارزانه دي خو مطلب ضرورت دی بیا هغه اخلي. سره زر عموما زیاتره خلک چې دی ودون لپاره اخلي او په ګرمۍ کې خلک ودونه نه کوي هغه زیات لکه کوم څه چې د یخنۍ په موسم کې هغه د ودونو سیزن وي. طبعا په ژمي کې بازارونه ښه وي ستاسې بیا ژمي کې بیا ډېر ښه وو د اوړي په پرتله باندې. د اوړي په پرتله ژمي اخلي. ډېره مننه کاکا خیر وي خوشحاله شي مننه. بیا هم جوړ په خیر درنو لیدونکو هرکله هیله دراته خبه یاس په ځان باور وړتیا او استعداد هغه څه دي چې د تاسو څخه هیڅوک هم نشي اخیستلی او ډیر خلک چې دا لدغه شي څخه بې برخې دي. دلته څوک چې دغه دکان کې ناست دی دا له عمره خام او کوچنی ماشوم د همدغه ځای مسؤل دی او دلته دغه د سرو زرو کار روزګار لري. خبرې ورسره کوو مالتیا مو کوي ښه انشاءالله. شکر ستړی مه شي جوړ تازه مننه خیر وسي. نوم که درنو لیدونکو ته واخلئ. زما نوم محمد یاسر دی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. ښه ډېر ښه. مکتب وایي او څوم صنف کې بخیر؟ 8م صنف کې. ماشاءالله. دولتي کې خصوصي کې؟ دولتي کې. ښه څومره نمرې؟ یاره نمره نشته دی پته لګی نشته. ښه خبره نشته دی. دا دکان مو خپل دی؟ هو مسؤل یې تی؟ هو زه نور څوک در سره همکاري کوي پکې؟ ورونه مې دي. هغوی در سره معنا ناست وي هو. همکاري کوي. ها اوس وخت کې د سرو زرو قیمتونه په څه ډول دي؟ اوس وخت کې د سرو زرو قیمتونه 6,800 تر 2,000 پورې. دا یو سنګاپوري ګرام؟ هو سنګاپوري 2,000 پورې دی او د عربي 6,800. خلک کم یو ډېر زیات خوښوي؟ خلک چې دی عربي په دې خوښوي چې هغه کلیوالي ډیزاینونه دي ښاري ډیزاینونه بیا ښاریان خوښوي په 2,000 روپۍ باندې. دا یو توله بیا څو روپۍ راځي؟ یو توله 4,000 روپۍ راځي. عربي سره زر؟ نه سنګاپوري. عربي بیا څو راځي؟ عربي به داسې 3,000 پورې راشي. څه وجه علت دی چې بازارونو کې زیاتره سرو زرو مارکیټونو کې سره زر چې دی کله قیمت شي او کله ښکته شي؟ نړیوالو جنګونو په اساس باندې ځکه ډالر جګېږي نو سره زر ورسره ټیټېږي او که ډالر ښکته کېږي نو سره زر به ښه معنا سره زر چې دا ټول د ډالرو چې دا
تړلې مسایل دي که ډالر قیمت شي سره زر هم قیمت کیږي که ډالر را ارزانه شي سره زر هم را ارزانه کیږي نه که ډالر قیمت شي نو سره زر ارزانه کېږي که ډالر ښکته شي نو سره زر ګرانېږي خبره برعکس ده نو خبره برعکس ده ها مننه زیاتره خلک چې دی دلته موږ ګورو چې د زرګرۍ مارکیټ ته راځي سره زر اخلي په کوم سیزن کې خلک چې دی سره زر ډېر زیات اخلي او خوښوي په پسرلي سیزن او ژمي کې دغه ودونه هغه وخت کې څنګه اوس وخت کې خو ګرمي ده بازارونه څنګه دي اوس وخت کې برابر دي ښه نه بس خراب هم نه دي او ښه هم نه گزاره کوي معنا نه باید سړی په هر حال باندې شکر وباسي شکر ډېره مننه کوو خوشحاله شي وروستی کې څه وینا پیغام لري رشته کوچنی مهرباني دغه هم نه ها مننه کوو خیر وي خوشحاله شي کور ودان درنو لیدونکو جوړ په خیر هله دراتې ښه به یاست دلته څنګ ته مې یو بل وطندار هم ولاړ دی او دا وطندار هم چې دی دلته زرګرۍ مارکیټ کې خپل دکان لري د ده سره به هغه د سرو زرو اړوند او همدارنګه د سپینو زرو اړوند به مو غږېږو او خبرې به ورسره وکړو وطنداره ښه مش خیر ښه راغلاست هر کله خی صحت ښه ده انشاءالله چارې ښې دي دوستان ښه دي شکر الحمدلله مننه خیر وسي نوم مبارک درنو لیدونکو ته واخلئ خیر نوردین زما نوم دی دکان نوم مکمل نوردین خان زرګري راځي په جلال آباد ښار کې نو شکر الحمدلله دکان مسؤل هم راځم سپین زرو اړوند ټول عموما چې څه جنسونه دي عموما من سره شته دی دکان کې شته دی دکان کې شته دی خیر وسي مننه څومره وخت کېږي دغه کار روزګار لرئ یاره زمونږ د کار خو الحمدلله داسې اووه کاله کېږي د دې دکان دې نه مخکې په زرګرۍ کې مو وخت زیات کېږي هغلته څومره وخت تېر کړی هغلته بیا د سرو په کارخانه کې کاریګر خانه کوو که نه مننه تاسې په مزدورۍ به بیا کار کوو او موږ به مالونه جوړول او دغه ولایتونو ته دکاندارانو ته به مالونه ورکول که نه استاد سره ومه کارخانه کې هغه وخت ښه که دغه اوسنی وخت دی چې خپل دکان یاره لري هغه وخت هم ښه او دا خو هزار بار شکر دی چې خپل دکان دی که نه هغه خو پردی کارخانه وه یو مطلب چې د 10 روپو ګټه دي خو خپله دي نو هغه شکر دی که سره ول خو هغه د بل ول دا شکر دی چې سپین زر دی خو شکر الحمدلله د خدای دی او بیا زمونږ دی خدای مو همدغه سرفراز لره دا چې زرګرۍ مارکیټ کې خیر وسي مننه زرګرۍ مارکیټ کې دکان لري حتما معلومات درته کیږي همداسې ده اوس وخت کې د سرو زرو هغه قیمتونه په څه ډول باندې دي والله د سرو زرو قیمتونه خو نن سبا ورځو کې دغه نوي چې کوم دي دا ګرام اتلس عیار عموما بازار کې چې کوم دي ډېر چلیږي نو اتلس کریټه چې دي 2000 200 300 500 لکه دغه کم وخت کې چې د دې د قیمتونه فرق کوي ټوله مغه یو اتلس عیار دي نو دې کې بیا جنسونه دغه د کاریګرانو مزدوریانې فرق کوي سنگاپوري او مدرسي او کویټي او د ډیزاین مطابق پیسې فرق کوي که نه نو په د خاطر باندې یو توله بیا څو روپۍ راځي یو توله تقریبا 12,200 تقریبا داسې ووایه چې 8,500 روپۍ راځي یو توله 12 ګرامه او 150 ملي پاخه توله به حساب خلک کوم ډول سره زر ډېر زیات خوښوي دلته خو نن سبا زیاتره دغه کویټي ډیزاینونه ډېر زیات نن سبا خلک خوښوي د سنګاپوري ډېر زیات خوښوي نو د دې جلال آباد ساختونه خپل ډیزاینونه ډېر زیات خلک خوښوي هغه د هر مشتري خپل طبع ده که نه چې څوک سره ګمار انسان په خپل ذوق باندې اوس دا موږ د یو مشتري راشي که فرض کړي مثال طور دا لاکټ خوښ کړي که دا مفته ورکو دا نه وړي په هغه مطلب پیسې ورکوي چې څونه ګرانه مو وي هغه یې خوښوي په زوره خو بیا نه شو خرڅول نو دا د هر ګاهک خپل طبیعت خوښوي که نه چې کوم یې خوښ شي خوشحاله شي ډېره مننه سپین زر سره کم دی او دغه قیمتونه اوس وخت کې څه ډول دي د سپین زرو قیمتونه خو د نن سبا ورځ کې تقریبا نرخونه ډیر زیات جګ شوي چې کم دغه د ایران او امریکې دا کم جنګونه تیر شو د نړیوال د حساب ګډوډیانې شوي نو هغې سره نرخونه ډیر زیات جګ تقریبا موږ به 1 ګرام 400 350 خرڅول نوي
هغې نه د جنګونو نه مخکې ګرام موږ 1.5 پورې خرڅول خو اوس بېرته الحمدلله نورمال حالات ته راغلي دي یعنی دونه حد ته را رسېدلي دي چې موږ نه موږ شکر تاوانیان پکې پاتې کېدی شو او نه مشتریان یعنی چې ډېر ګران شوي و مشتري د اغوستو د وخت نه وتي او اوس خو شکر به داسې وایي ګرامونه مختلفه دي دې کې هم جنسونه فرق کوي ډیزاینونه فرق کوي ګرام دی کې 2.5 شته 210 شته 280 شته نو هغه کاریګران او مطلب جنس کوالټیان فرق کوي بیا دې کې چې اصلي غمو والا ګوتمې غواړي یا لاکټونه غواړي نو هغه به په دې ګرام په بیه حساب نه کنه لکه دا کم ګرامونه چې درته ما ویل دا د تیار جنسونو راځي لکه دا تایلنډي تیار جنسونه تیارې ګوتمې چې راځي ماشیني د دې بیې راځي سپین زر له کوم ځای څخه راځي سپین زر خو په نن سبا دور کې زیاتره چې د ډېرې د تایلنډ نه راځي ترکیه نه راځي او چاینا نه ډېر زیات مالونه جوړیږي نو خو داسې ملکونه پاکستاني جنسونه هم شته دی لاهوري راځي خو هغه بیا مثلا داسې چې هغې عیار کمزوری او افغاني خو ماشاءالله الحمدلله بیا موږ د خپل وطن داسې تیږې لرو چې هغه بیا د سپین زرو پورې اړه نه لري که نه کیمرامین به لږ رانږدې شي او دا به چې دی لیدونکو ته شو کړي صحیح ده که نه اوس دغه ګوره دی کې مثلا موږ سره دغه ده دا اوس د کونړ بیروش ده ماشاءالله دا د کونړ بیروش راځي دا تیږه ګوتمه هم د وطن ساخته دا بیا د پنجشیر زمرود دی ماشاءالله ګوتمه د تایلنډ جوړه ده څه غني وطن لري موږ الحمدلله بېشک دا بیا د جګدلک یاقوت دی د کابل سروبي ولسوالي چې دی ګوتمه هم د لاس جوړه ده وطني ډیزاین دی دغه کې بیا دې کې زیاتره دي مختلف فرق دا لومړی کومه تیږه چې دی وښودله دا د کونړ دی دا د کونړ کونړ په غرونو کې پیدا کیږي دا په معدنونو کې پیدا کیږي زمرود چې دی کوم دوهمه ګوتمه وښودله هغه پنجشیر کې پیدا کیږي پنجشیر زمرود دی بیا زمرود کې دوه قسمه دي یو د لغمان دی یو د پنجشیر دی د لغمان زمرود چې دی هغه به ډیر کم رنګ راځي د پنجشیر چې دی بیا ماشاءالله هغه د نړۍ په سطح باندې یو قیمت یو ویلیو ځان دپاره لري که نه ارزښت یې ډېر زیات دی ډېر کم یافته دي د کونړ قیمتي دغه ډبره او دغه ګوتمه څو روپۍ ارزښت لري زه به یو پیره وګورم دا بیا ډېر چې اندازې په نظر ولګي چې باید د دې څونه قیمت او دغه عادي جنس چې راوالي هغه ته لږ معلومیږي حسابه وي خو د دې شی نو باید سیل وشي چې دا څونه ارزښت لري لیدونکي باید پوه شي او چا اخیستل باید راشي مراجعه وکړي او دلته هغه د خپل وطن هغه قیمتي ډبرې په خپلو ګوتو باندې انشاءالله صحیح ده نو د دې تقریبا قیمت راځي 11,000 افغانۍ آسماني رنګ دی بیا دې کې رنګونه فرق کوي که مثلا دې کې شین رنګ وغواړي شین رنګ کم قیمت راځي آسماني رنګ ټولو کې زیات ګران دی هغې کې بیا اوس دغه وګوره دا بیا ډېره وړه ده که نه تقریبا داسې وایي 3 کریټه وزن راځي دا هم د کونړ ده دا د کونړ ده های کلین دانه ده دا تقریبا داسې ووایه $280 راځي 6 18,500 افغانۍ د دې ګوتمې قیمت راځي که چا پې دغه عمره روپۍ ورکړلې نو کولی شي چې دغسې ګوته کې واچي هغه خو بیا نو دې کې هم ماشاءالله بیا دغه د پنجشیر زمرود چې کوم دی دا بیا $350 پورې راځي دا ګوتمۍ بیا یوازې نارینهو دپاره دي که نه ښځینه خویندې هم کولی شي دې کې د خویندو دپاره هم په ساده غمو کې هم ګوتمې ډېرې زیاتې ډیزاینونه شته دی او که په اصلي غمو کې وغواړي په اصلي غمو کې هم ډېر زیات دي اوس دا د خویندو دپاره د پنجشیر زمرود دی دا څو روپۍ قیمت لري زیاتره خویندې وایي چې هغې ویلي وګوري دا بیا د ګوتمۍ چې دا د غمۍ چې د پنجشیر زمرود دی ګوتمۍ تایلنډي جوړه ده قیمت $2.5 راځي 14,500 افغانۍ راځي که چا 14,500 افغانۍ په ورکړلې خویندې کولی شي راشي او دغه ګوتمۍ چې دي په خپلو ګوتو کې او بیا که دې کې مثلا د دغه پنجشیر زمرود په ځای چې د ساده یو زرکونو لګو یا شین رنګ یا سور یا تور چې هر رنګ د خور خوښوي نو بیا د دې ګوتمۍ کم سے کم قیمت 3.5 قیمت 900 افغانۍ راځي ارزانه یې ده ارزانه کیږي همدا ګوتمه صرف دا زمرود تی وباسم شیشه ورته اچوم 900 افغانۍ دومره فرق کوي یعنې هغه ټول قیمت چې دی فرق یې چې کوي هغه ټول په غمي فرق کوي خوشحاله شکر ودان تاسو نه هم ډېره زیاته مننه دغه یو د کوم سروبي ولسوالۍ هغه قیمتي ډبرې شوي هغه پاتې شول هغه به هم لیدونکو ته شو کړو وبه یې ښایو ورته او بیا به چې دی تا سره خدای پاماني وکړو سمه ده سوال نه دغه اوس چې دی دا بیا د کابل یاقوت دی جګ دلک والا
دا مثلا د ډیره پاکه شفاف نه ده ډیره کلین نه ده کنه خو بیا هم د دې قیمت 11,000 افغانۍ راځي دې کې بیا دغه دانه چې ده دا هم د کابل یاقوت دی اوس دغه چې دی مثلا د قیمت راځي 10,000 افغانۍ که چې د دې ګوتمه کې ساده غمې ولګېږي نو بیا د دې ګوتمې قیمت 2,000 افغانو پورې راځي که دا ګوتمه قیمته ده په غمي قیمته ده نور سپین زرې د دې ټولو په ضمانت دي خو مثلا هغې کې صرف د غمو فرق دی ډیره زیاته مننه که خوشحاله شو تاسو هم ډیره یو زیاته پوښتنه مې مننه. مخکې وکړله آیا موږ دلته په وطن کې افغاني سپین زر لرو او شته دی سپین زر په دې وطن کې لرو هغه بیا دا شي نه دي ښه د سپینو زرو ترڅنګ سره زر هم لرو دا هغه بیا دا راځي ښه دا د وطن سپین زر دی او دا به وطني سپین زر دی لیدونکو دا د وطن هغه سپین زر دی او کم چې دی بیا زمونږ وخه ډېر زیات زمونږ چې دی بیا کمې دغه کمې ګوتمې چې مونږ جوړو یا دا کم اوریجنل غمي چې مونږ بندو هغه مونږ ټول دغه پیور سپین زر استعمالو همدغه سپین زر دی 950 شیار شي راځي که یو داسې شکستی ګنه لکه دغه زړې ګوتمې مطمې لیکي یا د هغه کې بیا مونږ چې د پیسونو نه کار کوو دغه خښته د 1 کیلو پیس راځي تا یاد وکړله 1 کیلو پیس د ده اوس قیمت څومره دی د خو نن سبا په مارکیټ کې بازار ډیر کم شوی دی لکه څنګه چې ما درته وختي یو یادونه وکړه چې د دې جنګونو سره د دې نرخ تللی و $4,300 پورې کیلو 2,80,000 په هغې وخت کې په دې اوس وخت کې $2,100 ته دا راغلی دی قیمت یې دی دا خښته چې دی د سپینو زرو $2,100 قیمت لري اوس فلحال په مارکیټ کې $2,100 دی تقریبا داسې ووایه چې $1,38,000 پورې راځي نن له تا مننه کوو خیر وي تاسو هم ډېره خوشحاله زیاته مننه. کور ودان وروستیو کې څه وینا پیغام د سره مهرباني بس وطندارانو ته زمونږ دغه یو وینا ده چې هم ځان د کار زمینه برابره کړي او هم د یو دوه بېوزله کورنۍ چا خبر هغه د کور رزق یو وسیلې وګرځي او د دکاندارانو څخه هم دا هیله کېږي چې د هر مشتری باید په نظر کې ونیول شي زړه باید وساتي ځان زړه سره باید وساتل شي زمونږ د استاد یو خبره وه یو ورځ دکان کې همداسې کار شو نو ما غږ ته ونه کړو استاد مې راته یو خبره وکړه وایي بچیا دکانداري سبا چې دکان کولاوی په دې نیت به نه کولاوی چې زه باید ګټه وکړم دې کې به وایي د الله د رضا دپاره هم سوچ کې ګټه به هم کې تاوان به هم کې ډېرې به هم ګټې سرخرید به هم خرڅې خو د مشتری په لیدو سره چې دا په کم مال کې دی یو بېوزله راځي یا مجبوره چا مجبوره کړي چې دا دلته تا نه سودا وکړي او خدای مګر ته دنه راوالې ناجایزه وکړي نو بده ده همداسې ده خوشحاله شي ډېره زیاته تاسو هم مننه ډېره کور زیاته ودان مننه. مننه خیر وي الله هم ښه لره درنو لیدونکو بیا هم جوړ په خیر هیله در راته ښه به یاست د سرو زرو یو لابراتوار ته راننوتي وو او مسؤل شخص را سره دلته ناست دی د سره خبرې کوو ستړي مه شئ هرکلی ښه راغلاست درته وایو خیر وي مننه ښه انشاءالله صحت ښه دی روزګار ښه دی خدای فضل خیر وي مننه نوم مبارک څه دی نوم حیدر جلال آباد اوسېدونکی خوشحاله شي مننه څومره وخت کېږي دغه روزګار لري یو 10 کاله کېږي 10 کم دی؟ کاله کېږي
لابراتوار کار کوم د زرګرۍ په حساب کې د سره زر د خښتې او زاړه زر اخلو هغې نه خښته جوړو بیا په زرګرانې خرڅوو ښه مننه خوشحاله شي اوس وخت کې د سرو قیمتونه په څه ډول باندې دي اوس سره لکه ارزان شوی د پخوا اوس دغه ایران جنګ سره سره در ښکته شوی دی پخوا سره در سخت جګ شوی و سره در اونس 15,000 ته تللی و اوس چې دی اوس هغه 4,000 او 300 ته راغلی دی خلک چې بازارونو ته راشي عربي سره زر ډېر زیات خوښوي کویټي سره زر خوښوي که سنګاپوري ډېر زیات خوښوي په جلال آباد کې عموما 18 کریټ سره دی عربي او نمونه یې فرق کوي عیار یې 18 دی عربي کویټي سنګاپوري دغه سره زر بازار کې چلیږي عربي سره زر اوس وخت کې یو توله په څو روپۍ ده یو توله سره در چې دی 3 ګرامې 2,000 دی او 12 ګرام 2,000 ضرب 12 څلور اتیا زره که مختلف دي نو 4 اتیا زره 3 اتیا زره دغه شاوخوا 4 اتیا زره 3 اتیا نیم زره په جلال آباد کې یو نرخ چلیږي زموږ د اتحادیې طرف 2-3 رقم نرخ نه چلیږي د سرو زرو دغه نرخونه اتحادیه درکوي او اتحادیه درکوي خلک چې دلته راشي هغه زیاتره چې دی اوس وخت کې ګرمي هم ده ستاسې بازارونه چې دی بیا یخ موسم کې به ډېر ښه وي ځکه سره زر هغه څوک کښلی شي چا ودونه وي او خادیانې وي او په ګرمۍ کې بیا نه ودونه وي او نه خادیانې وي لري اوس چې دی ګرمي دی بازار د سرو زرو لږ ټیټ دی د خرید فروش ټیټ دی معنا کله چې هوا یخېږي ودونه خلک کوي خادیانې خرید فروش زیاتېږي نرخونه ټول جهاني دي او کاروبار چې دی د سره زر په موسم کې ښي موسم ښي کار هم ښي سره زر خرید فروش زیات ډېره مننه که خیر وي خوشحاله شي کور ودان ډېره زیاته مننه د برایټ لایف افغانستان درنو لیدونکو کور ودان چې تاسې موږ سره زموږ دغه خپرونه چې تاسو ته مو جلال آباد ښار او زرګرۍ مارکیټ کې په دغه هکله برابره کړې وه چې اوس وخت کې د سرو زرو هغه قیمتونه په څه ډول دي او خلک کوم ډول سره زر ډېر زیات خوښوي تاسې دا خپرونه موږ سره له پیل نه تر پایه ولیدله او وکتله یو ځل بیا چې په یوې بلې خپرونه کې زه قاضي محمد راشد ستاسې کوربتوب کوم موږ ته اجازه راکوئ د یو خوشحاله سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله